هندوستان او پاکستان چې هر ځکه هر یو کمپټیشن کې یو بل ته مخامخ شي نو هارت بیټ تیزیږي د دوه طرفونو خلک چې دا غواړي چې را یو بل ته ماته ورکي که د پاکستان خلک هغه غواړي چې هندوستان ته ماته ورکي که د هندوستان خلک هغه غواړي چې را پاکستان ته ماته ورکو په څه طریقه باندې او هانګ کانګ سوپر 6 شروع ده په دغه کې نن لوبه تر سره شوې ده د پاکستان او د هندوستان ترمنځ او دغه لوبه چې د پاکستان ګټلې ده هانګ کانګ سوپر 6 ډېر پخوانی ټورنمنت دی ډېر وخت دغه ټورنمنت در سره کیږي څه وخت پورې چې دا ودرېدل هم خو یو ځل بیا و شروع شوی دی او انفورچونټلی د افغانستان لوبډله پکې نشته دی خو دا یو ډېر خوندور ټورنمنت دی شپږ اورو لوبي او تاسو چې د صرف او صرف 6 پکې کتل چې ډېر خوندور او تیز لوبه ده راځو لوبه ته لوبه کې اول بیټینګ چې د هندوستان لوبډلې کو یو سلونون منډه چې د پاکستان په وړاندې باندې جوړ کی کله چې بیا پاکستان راووت پاکستان دغه لوبه کله چې بیا پاکستان راووت نو پاکستان دغه لوبه ډېر په اسانۍ باندې وګټله آصف علي په ډېر خوندور انینګز کو اخلاق په نوم باندې ولکو هغه ډېر خوندور انینګز کو او د پاکستان چې د وکټ هم د لاس نه وتلو دا ټوټلی چې د 15 اورو کې تر لاسه کو ټوټل شپږ اوري خو پاکستان چې د یو اور ورته پرې خودونو ډېر په اسانه باندې د هندوستان لوبډلې ته ماته ورکا